د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د دې مهال لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی خبر، د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. خلیلزاد چې سیمې ته یې تازه سفرونه پیل کړي، له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوي چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي او د سولې مرکچي پلاوی دوحې ته روان شو. او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې له تېرو 24 ساعتونو را په دې خوا په کابل کې د کومې جنایي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. خو زیاتوي چې د ملي امنیت ځواکونو یو شمېر کسان نیولي چې په اړه یې څېړنې د وروستي کېدو په حال کې دي. او ولسمشر محمد اشرف غني د اندونیزیا له ولسمشر سره د افغان سولې پروسې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر ایماڼي وایي محمد اشرف غني نن د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر سولې پروسې چې د افغانانو پر مالکیت او رهبرۍ پر مخ یوړل شي بحث وکړ او په افغانستان کې په سمدستي وربند ټینګار وکړ. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن متحده اماراتو ته ځي. افغان ملي لوبډله به نن د عمان پر ځای د اماراتو پر لور وخوځېږي او د روانې جنوري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به د ایرلینډ پر وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو لوبو د لیګ په درشل کې 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. له تاسو ډیره مننه چې دا خبرونه مو تر اخره ولیدل. که مو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او که ویډیو مو هم خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.